د هر کار نه مخکې استخاره کول دا ضروری دي. که چېرته تا د یو رشتې مسله ده، که چېرته تا د یو بزنس آیډي مسله ده، که چېرته تا چې د بهر دپاره د ویزې اپلای مسله ده، مطلب دا چې هر هغه کار چې هغه یو جایز کار وي او ته غواړې چې په دې کې زما دپاره خیر دی او که شر دی، نو هغې دپاره تا استخاره کوه او دا د نبي علیه صلات وسلام مبارک او د صحابه کرامو معمول او طریقه وه. لکه څرنګې حضرت جابر رضی الله تعالی عنه مبارک نه روایت دی، دغه صحابي مبارک فرمایي چې نبي علیه صلات وسلام مبارک موږ ته د هر کار نه مخکې د استخارې کولو دومره اهمیت بیان کو لکه د قرآن عظیم الشان یو صورت بیانولو. مطلب دا چې دغه استخاره دومره اهم څیز دی. لکه څرنګې بل حدیث د نبی علیه صلات وسلام مبارک دی او دغه حدیث حضرت سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنه مبارک روایت کړی دی. دغه صحابي مبارک فرمایي چې نبی علیه صلات وسلام مبارک فرمایل چې خوش قسمته او خوشبخته انسان هغه دی چې هغه د یو جایز کار نه مخکې استخاره وکړي او بد قسمته انسان هغه دی چې هغه د یو جایز کار نه مخکې استخاره ونه کړي. او بیا فرمایل چې خوش قسمته انسان هغه دی چې په استخاره کې د کومه اشاره ملاو شي نو د دې پاغه باندې راضي شي، او بد قسمته انسان هغه دی چې په دغه استخاره کې د کومه اشاره ملاو شي او د پاغه باندې راضي نشي. نو دا په حدیث مبارکو کې موږ تاسو ته د استخاره اهمیت بیان شوی دی. اوس ډیر خلک داسې وي چې دغه استخاره آنلاین کوي او دې لپاره چې خلک یو بزنس یو طریقې شروع کړي دي. یاد ساتئ دغه استخاره تاسو په خپل هم کولای شي، خو د هغې دپاره تاسو له ضروري دی چې دغه کلیپ وګورئ او په دغه کې د استخارې مکمل طریقه زده کړئ. یاد ساتئ که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو دغه استخاره په خپله باندې وکړئ نو هغې دپاره به تاسو بهترین طریقې سره اودس وکړئ. لکه څرنګه تاسو لمونځ دپاره اودس کوئ، د هغې نه وروسته به تا 2 رکعاته نفل د استخارې په نیت باندې وکړي. طریقې دا 2 رکعاته نفل لمونځ کم د استخارې په دې حاضر وخت رضا خاص خدای تعالی لره محمد کعبې شریفې پلوري الله اکبر. دغه استخاره چې دی 2 رکعاته نفل لکه څرنګه عام نفل ادا کیږي باغه طریقه باندې ادا کیږي. په دې کې چې کم صورت ته یاد هغه صورتونه ویل شي. یاد ساتئ په دې کې بعد یو خبرې ضروری خیال ساتئ چې تاسو دغه نفل چې دی په مکروه وخت کې نشي کولای، چې کم درې مکروه وختونه دي د هغه وختونو نه سوا تاسو چې دغه استخاره نفل کولای شي. خو بیا که څوک د شپې په وخت کې کوي نو چې کله دغه مسلمان فری شي د چې دی اودس وکړي استخاره نفل وکړي هغې نه وروسته دغه دعا چې کومه په سکرین باندې تاسو ته ښکاري دغه دعا دی وایي. خو په دغه دعا کې چې کوم هاذا الامر چې دغه ریډ لاین دی دغه ځای ته چې کله راورسېږي نو د خپل کار چې کوم کار دپاره استخاره کوي د هغې دپاره به سوچ وکړي چې خدای پاکه دغه کار زما دپاره بهتر دی او که نه دی بهتر. کله چې دغه استخاره په دې طریقه باندې دغه دعا ویلی شي د هغې نه وروسته هم په آخره کې چې دی د الله په حضور کې دغه دعا په زړه کې یاده ساته ته اوده شه. نو په خوب کې که چېرته تا ته داسې څیزونه راغلل مخې ته چې هغه مثال کې د خوشحالۍ وي نو په دغه خبره باندې پوه شه چې دغه استخاره دغه کار د ستا دپاره اهمیت لري او دا ستا دپاره مهم دی او ښه خبره ده چې وشي. او که چېرته تا ته داسې خوب راغی او په خوب کې داسې څیزونه راغله چې په هغې کې یره وي په هغې کې خوف وي نو دغه استخاري مطلب دا دی چې دغه استخاره ستا دغه کار د ستا دپاره صحیح نه دی، د دې نه چې ته اجتناب وکړه او دې نه چې ځان وساته. د دې نه علاوه که چېرته مثال کې څوک خوب هم نشي کولی علماو دا طریقه هم ذکر کړی دو چې کله یې دغه استخاري نفل وکړل او دین وروسته دغه دعا وکړه او په دغه دعا کې د هغه کار په مراد کې راوستو په نیت کې راوستو نو ته چې دی په دې باندې وګوره که چېرته په دغه کار چې کوم کار د پاره تا استخاره کړې دو ستا زړه ته چې دی په اطمینان حاصل شو، تا زړه ته چې دی یو داسې سکون ناغی اطمینان ناغی ځکه چې یو فیصله اوچتول دي انسان چې بېچینه وي نو ته پوه شه چې ستا دغه استخاره ټیک تو او تا دغه کار ښه دی باید چې تا دغه کار وکړي. او که چېرته ستا په زړه کې ورسره سکون نه نغی ستا په زړه کې چې داسې وسوسات داسې خیالات راغلي چې یاري نه دي کول پکار نو اوس تاله چې دی دغه استخاره دغه اشاره درکوي چې دغه کار مه کوه نو دغه کار نه ته چې دی اجتناب وکړه. دغه کلیپ نور مسلمانان سره هم شیر کړئ چې هغې ته هم د دغه استخارې مکمل طریقه پته ولګېږي او هغې ته هم فایده ورسېږي او تاسو ټول ما سره ثواب کې پوره برخه نصیب شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.